فیشن نه کوو شړل پړل یو موږ د دې دور فیشن نه کوو موږ پښتانه یو په هیڅ چا باندې اکشن نه کوو مراد مو لوړ دی سرټیټي مو چرته کړې نه ده مراد مو لوړ دی سرټیټي مو چرته کړې نه ده دښمن ته سپر یو مونږه ظلم په ګلشن نه کوو سلامونه مینه او درنښت ګرانو درنو مینوالو بشیر احمد حکیمزی ما تاسو ګورئ سپانزو ټي وي او زموږ د نننۍ ورځې خپرونه ده ننداره زموږ سره اوسئ په دې کې ډول ډول مسافر د سنګر د ملګرو نه لیدنه او تفریحي خپرونه د موږ سره اوسئ ډېره مننه ظلمي دی تبا د خپل سر په سودا زه غواړم مینه ستا دا دي د سنګر ملګري د دوی سره به خبرې اترې کوو سلام زړګیه ستړی مه شي جوړې په خیر راغلی خیر اوسې ډېره مننه ګل اوسې مبارک نوم دی د کوم ځای اوسېدونکی یې نوم د عبیدالله د کانتیوا اوسېدونکی یم نوم دی عبیدالله دی د کانتیوا اوسېدونکی د څونه مودې را په دې خوا کمر سر پوسته کې وظیفه در سره کوي دغه شپږم کال دی چې وظیفه در سره کوم شپږم کال دی په شپږو کالو کې به دې ډېرې خاطرې ښکلاګانو منظرو څخه به دې خوند اخیستی څونه وخت بعد د دې ځای څخه کور ته دی بس داسې شپږ میاشتې اووه میاشتو کې کور ته ځو په ژمي کې به څونه وخت کې ځئ ژمي کې به انشاءالله نږدې وختونو کې به ځو نږدې ځو نو په اوړي کې ولې داسې په قلاره ځئ اوړي کې لکه دغسې امنیتي ستونزه هم لرو مشکلات لږ مسؤلیت هم او موسم هم دی نو اوړي کې موسم هم دی نو ته ستړی مه شي زړګیه خیر راغلی مبارک نوم دی د کوم ځای نوم یې فریح دانش کانتیوا مرکز په کانتیوا مرکز اوسېدونکی یې د څونه وخت را په دې خوا په دې پوسته کې وظیفه در سره کوي دلته اوس ما 5 میاشتې 5 میاشتو کې څو وارې کور ته تللی 2 وارې 2 وارې تللی دلته دې وظیفه څنګه تر سره کېږي وظیفه ماشاءالله ښه تېرېږي وختونه هم ښه تېر دي او وظیفه کې هم ټول شوق سره تېروو دلته د خوراک هم څه انتظام وي خوراک هم ښه پرېمان دي یو ټیم کې غوښه دي یو ټیم کې سهارنۍ خو چای او ماسپښین کې خو ورځې ها بس ډېر ښه خوراک دی نو داسې خوراک چې سړی کوي زه یم ځنګل نه چې د ځنګل یم هغې ته سړی لاړ شي ته څنګه یې وخت دې څنګه تېرېږي والله ښه دی وظیفې نه خوشحاله یې ښه خوشحاله یم هغې سنګر ملګرو ته څه پیغام لري چې اوس هم په د امنیتي ستونزو او د جګړو سره مخ دي څه مراد وربخې ورته انشاءالله زموږ ملګري به ښه مراد به ولري ډېره مننه چې د موږ ته وخت راکړه ښه وظیفه د خندا پرېښده علما د هغې د خندا پرېښده سلام ستړي مه شئ یو ځل بیا زموږ خپرونه دوام لري او ګلالي ځوان د دې سره به خبرې اترې کوو ننداره خپرونه ده سلام زړګیه ستړی مه شي خوشحاله اوسئ تاسو ستړي مه شئ خیر اوسې ډېره مننه مبارک نوم دی د کوم ځای اوسېدونکی یې نوم یې کلیم الله کامران دی د کونړ ولایت پیج درې اوسېدونکی یم ډېر ښه ګرانه دا چې نورستان ملي پارک ته راغلی دلته چکر ته راغلی کوم کار ته راغلی دا چې نورستان ولایت ډېر ښکلي شنه چمنونه لري او ټوله منظره یې شنه ده راغلم چکر ته ورته ما ویل چې دا خپل ذهن پکې روښانه کړم تعلیم کوي تعلیم 11 پورې مې زده کړې کړې دي او نورې رانه پاتې دي کوښښ کوم چې دا پاتې زده کړې مو کوم انشاءالله ځای کې برداشت کړه یو پوښتنه در ځینې وکړم بس وکړه مې د انسان په وجود کې ژوندۍ ماده څه شی ده د انسان په وجود کې ژوندۍ ماده زړه دی ګرانو مینوالو دا داسې پوښتنه ده څوک یو جواب وایي څوک بل جواب وایي که اخر پورې جواب نه شو نو زه به خپله د دې پوښتنې جواب وایم ټپې غزل د مینوال لپاره یو څه درنه اورېدلی شم بس وبکړو مینوالو ته به یو څه بله شانې ترنم راته وکړه بس ټپې به درته وکړو ټپې وکړه وړوکی یار مې مسافر شو وای 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 چا په پیغور د غریبۍ ورکړې وینا تا ویل نن زم سبا به راشم میاشتې دې تېرې شوې کلونه دې شمارمه او ستا لیونې د کلي لاړو وای 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 لیونې
عزت یاري خپرې شوې سپي دي خوري نه او لیوني سپیرانه چاپیر دي جانان په غټو غټو ګوري ما پې خوري نه. واه 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 دا راته په دې ټپو کې دی د مینې رنګ ډېر زیات ښکاره کېده. څنګه عاشقي خو به دې نه وي کړي؟ والله هغه حیران وې باد چې لګي د بوټي پاڼې ربایي امکان دی ولګي که نه ډېره غله دا چې ښکلې ټپې دې وکړلې هغه کسان چې مینان یو دا ټپې اوري شاید د زړه زنګ ورته درې کړي. نو مننه کومه ښه چکر درته غواړم. خوشحاله اوسې. مننه. مینا کو بدے خلاص رکھ لیلا پلاس کے لاس مینا کو بدے. یو ځل بیا ستړي مشئ ګلونه مینوالو د موږ سره اوسئ. یو ملګری د دوی سره به خبرې اترې کوو. سلام زړګیه ستړی مشئ. ژوندی اوسئ. ډېره مننه خوشحاله شوم د لیدلو نه دی. مبارک نوم دی د کوم ځای اوسېدونکی؟ محسن هستم از ولایت تخار باشنده ولایت تخار. دا چې نورستان د ښکلاګانو وطن دی د منظرو ملي پارک هم اعلان شوی دی. دلته چکر ته راغلی که کوم شخصي کار لري؟ بعد از اینکه ما شنیدیم که ولایت نورستان به نام پارک ملی افتتاح شده برای چند روز سیاحت آمدیم که یک از تراوت و تازگی نورستان دیدن بکنیم و از این پارک ملی و با چیزهای خوبی را با خود بیاموزیم و ببریم طرف ولایت خود. ډېره ښه خبره ده زړګیه. دا راته ووایه تعلیم دې کړی دی؟ بله تا صنف 14 را تعلیم کردیم. بله یو پوښتنه درنه وکړم جواب دې کړی راته؟ چیزی که در توانمان باشه انشاءالله بله. په انسان کې ژوندۍ ماده څه شی ده؟ فکر کنم نفسش باشه. نفس. ډېره ښه ده. دا چې د تخار ولایت بالخصوصا ځواني عاشقي به دې هم کړې وي. یو شعر غزل ټپه څه درنه واورم؟ والا عاشقي خو نکردیم. نه داسې خو نه ده. داسې انسان به چې عاشقي ونه کړي بالکل انشاءالله. نه عاشق خو نشدیم. راستش ما از بار روزگار و ملامتی روزگار خلاص نشدیم. فکر کنم ما عاشق نشدیم. ښه نو شعر ټپه غزل څه دې راته ونه ویلو؟ شعر والا دقیقا خو یاد ندارم. در پروگرام بعدی انشاءالله اگر چیزی را گرفتم با دمروی شما شریک بسید. دا چې نورستان ته راغلی چکر ته راغلی د ښکلاګانو منظرو څخه دې خوند واخیسته یا نه؟ بله ما که از تراوت و تازگی پارک ملی ولایت نورستان بسیار چیزا را آموختیم و از این تراوت را که شما ببینید این زیبایی ها و این قشنگی هایی که در اطراف ما و شما موجود است و فعلا تماشا میکنیم و این اکسیژن پاک صفا از اینجا ما بسیار چیزا را بله آموختیم. از نیروهای امنیتی اجاره دیدیم که در پلوی یکدیگر قرار داشتن و محبت مردم دیدیم که با نیروهای امنیتیشون چگونه یک محبت شیرینی دارن و بسیار چیزایی آموختیم از اینجا انشاءالله. بله سبا. ډېره مننه. هغه خلک چې دلته چکر ته راځي سیال صفا د ښکلاګانو منظرو څخه خوند اخلي هغوی د څه پیغام لري چې دلته راشي یا رانشي؟ بله ما از کسایی که علاقه‌مند پارک ملی نورستان هستند و میایم به اینجا دیدن میکنن از صفحات تابستانی ولایت بعضی چیزهایی که مثبت است مثلا اخلاق مردم است، کردار مردم است، رفتار مردم است و این منظرهای زیبایی که در این ولایت است از این دیدن بکنن و چیزهایی بیاموزانن و مردم برون به طور مثبت و داستان و یک انگیزه و مورالی که به این نیروهای امنیتی داده شده بیان ببینن و چیزهای خوبی از اینجا ببرن. بله ډېره مننه زړګیه. ښه چکر درته غواړم. ژوندی اوسئ. مننه. تشکر از شما که آمدین و مصاحبه را از ما گرفتین و امیدوار هستم که چیزهای خوبی را شما از اینجا برده بتانید. ډېره مننه. سلام یو ځل بیا ستړي مشئ. دا دی د نورستان قومي مشر. د دوی سره به د دوی په رواج باندې غږیږو.
سلام مشره ستړی مشي غریب وخه په خیر راغلی خیر اوسې ډېره مننه مبارک نوم دی د کوم ځای دی جمال الدین ما د برګمټالي موضوع د برګي مټالي نورستان چې د ښکلاګانو منظرو ډک وطن دی دلته مو ژوند ښه تېرېږي ښه مازداره تېرېږي مونږ ډېره ښه ده پوښتنه مې دا کوله مشره ستاسو په نورستان کې تاسو څو ژبې لرئ مونږ نورستان کې تقریبا یو 4 ژبې لرو مونږ مختلفه ژبې لرئ بیا چې دلته ملاو شي د یو بل سره بیا په کومه ژبه خبرې کوئ مونږ چې صاحب مونږ اوله د کانچوایي ژبه دا استعمالوو مونږ کوم دې شو کانچوایي چې بیا په دې پوه نه شئ بیا پښتو استعمالوئ پښتو استعمالوو بیا عموما کې بیا پښتو استعمالوئ دلته د واده رواج څه ډول وي واده رواج بدل شي چې صاحب یو زور یو چاله به ورکې صاحب هغه دا بیا څه مار نه یخي مهر څه ډول مهري مهر ودر شي چې صاحب په واته نه وو څونه غواګانې وي او کا دې سوا ولې ستا تبلیغ واپرې صاحب 50 واپرې صاحب هغه دومره ډېر مهر او دا به څنګه خلاصوئ هغه دا خلاصېږي صاحب هغه مهربان دي صاحب آسان ښه ده چې ماشوم هم پیدا شي هغه څه ډول رواج وي هغه ماشوم پیدا چې صاحب یو ورځ خو دغسې وي بل ورځ کې مال راوړو صاحب هغه ته نوم ورکوو چې فلاني دی ډېره ښه ده خوراک هم څه ډول خوراکي څه شی خورئ ډېر مونږ پنیر او متر دا خورو مونږ ټول هم دا خورئ یعنې د هغه دغه خورئ کوم چې د څارویو نه په لاس باندې راځي لکه غوړي شولو شوده شو ماسته شولو پنیر شو دا خورئ ډېره ښه ده نو خدای دې تل آباد او ښاد لره مننه چې دې موږ ته وخت راکړ ګرانو مینهوالو دا وه زموږ د نننۍ ورځې خپرونه چې تاسو ورنه خوند اخیستی وي هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک چینل سبسکرایب او د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل تعقیب کړئ ډېره مننه